وکم سلامونه او احترامات. امید لرم ټول بخیر. اختر مو ډیر زیات مبارک شه. د غټ اختر غټې خوشحالیانې مبارک شه. امید لرم چې ټول خلکو به قربانیانې کړي او ښه خوراکونه به خورئ د خیره سره. خو یو خبره دې ستاسو یادوي، که دا غوښه ستاسو کره نن ډیره ده خو د خپل صحت په خامخا خیال ساتئ. ساینس دا وایي چې په هفته کې ته نیم کیلو چې کوم دی غوښه خوړی شي یا په دویمه ورځ باندې تقریبا 130 ګرامه او یا چې کوم دی روزانه چې کوم دی 15 نه واخله 80 ګرامه. نو که تاسو ته ډېره زیاته غوښه میلاویږي دې مطلب دا نه دی چې تاسو ټول خورئ. په کار ده په دې کې تاسو د غریبانانو حصه وکئ، په دې کې د خپل خپلوانو حصه وکئ او د خپل صحت خیال پکې خامخا ساتئ. د خپل صحت سره زیاتی مه کوئ چې دومره وخورئ چې بیا تاسو ته معدې مسایل پیدا شي یا تاسو وجود نور دروندوالی پیدا کړي. هغه خلک چې هغې ته د یوریک اسید مسله وي، هغې ته د ګردو مسله وي، هغې ته د زړه مسله وي، هغې ته د معدې مسلې وي، د هغو دپاره غوښه استعمال چې کوم دی ډېر زیات نقصان دی شس کېدلی شي. نو د غوښې خپل فایدې هم دي او نقصانات هم ډېر دي. نو پکار ده چې موږ هر شی چې کوم دی په اعتدال کې استعمال کړو او هغه چې کوم دی موږ ته فایده وکړي. ساینس دا هم وایي چې کم خلک ډېر زیات غوښې خوري، په هغې کې د غټې کولمې چې کم کینسر دی د هغې د اثرات ډېر زیات سیوا کېږي. د کم خلکو چې کولسټرول الریډي سیوا وي د هغې دپاره هم غوښه استعمال چې کوم دی دا خطرناک شی ثابتېدلی شي. د هغې نه علاوه د زړه مسله شوه یا د پالج چې هغه خلک چې هغې ته د پالج امکانات دي هغې دپاره هم غوښې استعمال چې کوم دی هغه په زیاتوالي چې کله دی استعمالوي نو هغې ته خطر کېدلی شي. په کار ده چې موږ په اعتدال باندې هر شیز استعمال کړو او دا غوښې چې کوم دي دا صرف دومره نه خورو چې موږ ته وجود ته چې کوم دی نقصان ورکړي، بلکې دومره صرف استعمال کړو چې موږ ته فایده ورکړي. نو تقریبا 130 ګرامه تاسو په هر دویمه ورځ خوړلی شئ او 15 نه واخله 80 ګرامه پورې چې کوم دی هغه دومره غوښه راځي نو هغه روزانه خوړلی شئ. ځان سره زیاتی مه کوئ، د خپل وجود سره زیاتی مه کوئ او د غریبانانو په وجود کې هغه ټول شیزونه ډېر زیات کم شوي وي چې هغه په دې غوښه کې دننه وي. نو هغې له پکار ده چې د هغې برخه پکې مونږ خامخا وکړو. کم خلکو چې په کال کې غوښې نه یې خوړلې هغې وجود کې خامخا دغه شتون کمی راغلی وي نو هغه دوی په خپله د دې نه دغه کولی شي. نور علاوه که بیا چاته هم چېرته غوښه نه یې رسېدلې پکار ده چې هغه اټلیست هګۍ خامخا خوري چې د هغه طاقت کم شیزونه چې په دې غوښه کې میلاویږي او هغه د هغې خلکو ته صحیح تقسیم د وجې ورته ونه رسي نو پکار ده چې هغې بیا هګۍ خامخا استعمال کړي. دې نه علاوه ما په هونزا کې یو تصویر کتلی و تېر کلونو کې، په هغې کې دا وه چې هغې ټول کلي کې څومره چې هم قربانیانې وي هغه په یو ځای کې راټولې کړي ټول خلک، که چا کړي دي او که چا نه دي کړي او د هغې بیا بالکل یو شانتې حصې جوړې کړي او په ټولو خلکو ټولو کورونو کې که هغه غریب دی که هغه مالداره دی که هغه 15 حصې نیولي که هغې کې بالکل په یو مقدار باندې تقسیم کړي. نو هغه هم یو ډېر ښکلی نظام دی. اوس د دې بیا اسلامي څه هغه دي هغه کېدای شي چې علما ته بهتر پته وي، خو په هغې کې دا وه چې هغه څومره چې کلی و هغو ته یو شانتې غوښه ورسېده نو هغه اورال د هغه ځای د صحت دپاره د هغې د اکنامیکل کنډیشن دپاره نور فواید ورته ډېر زیات ورکړلی شو. د دې نه علاوه پکار دا ده چې د څاروو د قربانۍ سره سره موږ خپله غوسه، خپله انا، خپل هر هغه خراب عادت قربان کړو چې هغې باندې زمونږ ثوابونه کمیږي، زمونږ انسانیت پې کمیږي او ټول معاشرې ته او انسانانو ته پې یا نور مخلوقاتو ته پې تاوان رسي. نو هر هغه خراب عادت چې هغه په اسلام کې منع کړی شوی دی هغه که مونږ قربان کړو نو دا هم یوه قرباني ده. ښاد او آباد اوسئ، په خپل دعاګانو کې مو یاد ساتئ. لوی اختر مو ډېر ډېر مبارک شه. سلامونه.